دا وړومبۍ قطعه چې ده دا خو طارق مشال ته ډالۍ ده چې ته د ثوابۍ د خاورې ښکلی یې ته د ثوابۍ د خاورې ښکلی یې زه د خپل بونیر د غره نه میر یمه څنګه اخر څنګه ته رایاد که ته څنګه اخر څنګه درنه هیر یمه ته د ثوابۍ د خاورې ښکلی یې زه د خپل بونیر د غره نه میر یمه څنګه اخر څنګه ته رایاد که ته څنګه اخر څنګه درنه هیر یمه یو قطعه بله ده چې تصور لاله چې زما په خپل خلوص او خاکسارۍ دومره یقین دی زما په خپل خلوص او خاکسارۍ دومره یقین دی که زړه راله چا وکتو رڼا به رانه خیږي زه غم او زغم په یو او دوه کې داسې یم تړلی ولاړ به یم خاندم به او سا به رانه خیږي زه غم او زغم په یو او دوه کې داسې یم تړلی ولاړ به یم خاندم به او سا به رانه خیږي یو قطعه بله چې لکه د ونې مې په کاڼو وله لکه د ونې مې په کاڼو وله په بدله کې به میوه درکوم ته که تیارو په لځې نه پوهېږې زه به په لاسو کې ډیوه درکوم د جام لاړې زندګۍ تمام لاړې صدقه د جام لاړې زندګۍ د بلا لمین داوا د بلا لمین داوا د بلا لمین داوا د بلا لمینې داوا ته خو بیا ناکام لاړې زندګۍ تمام لاړې ما الهام اغیسته نو ما الهام اغیسته نو ما الهام اغیسته نو ما الهام سمرا زرد پام لاړې زندګۍ تمام لاړې ما که ځان وخوړو خو ژوند له مې امکان پیدا کو ما که ځان وخوړو خو ژوند له مې امکان پیدا کو ولې ونیا ما چې ستا غوندې جانان پیدا کو ما که ځان وخوړو خو ژوند له مې امکان پیدا کو ولې ونیا ما چې ستا غوندې جانان پیدا کو او اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شوه چې دا جهان پیدا کو اول خپل ځان دی بیا جهان دی دا خو منې که نه ورک ځان پیدا که داسې شوه چې دا جهان پیدا کو
او یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګل ستا په شان پیدا کړو یاره قسم دی چې په یو دوه کې حیرانه شمه چې ته یې ګل او که نه ګل ستا په شان پیدا کړو او چې قلم توره پوهه ډال کړي د وطن ګټې لا چې قلم توره پوهه ډال کړي د وطن ګټې لا دا داسې شوه چې لکه جنګ له دې سامان پیدا کړو ستا د بې حسه او نیمګړې مینې دا سرمایه ستا د بې حسه او نیمګړې مینې دا سرمایه چې درد مې وسپړدو په زړه کې مې ارمان پیدا کړو او دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنم رنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کړو دغه تورمخي او سورمخي به دې نه جړوي خو غنم رنګه که په ځان کې د ایمان پیدا کړو لالا شعر دی چې مقطع ده چې د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظمه د ګران غزل دی د دې دور ترجمان اعظمه خیرات په وکمه کو خدای چرې بل ګران پیدا کړ د طارق مشال فرمایش دی چې نه راځي جانانه خو انکار به دې جوړېږي چې نه راځي جانانه خو انکار به دې جوړېږي دا زړه به مې خوږېږي نو ازار به دې جوړېږي او په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به دې جوړېږي په دې دور کې څوک هم صادق نشته دا مې واوره که ډېر وي بې ضرره خو خامار به دې جوړېږي او سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به دې جوړېږي سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي دا چا وي چې بادام خوري نو هوښیار به دې جوړېږي او بلا خلق وسم دوراني په تمه ناست دي بلا خلق وسم دورانی په تمه ناست دي خو دا خاوره به تیغ نسي ګلزار به دې جوړېږي بلا خلق وسم دورانی په تمه ناست دي خو دا خاوره به تیغ نسي ګلزار به دې جوړېږي زما او ستا د خوږ نظر د درد د کیفیت نه قیصر لالا زما او ستا د خوږ نظر د درد د کیفیت نه چې یو بل ته ورګورو نو قرار به دې جوړېږي زما او ستا د خوږ نظر د درد د کیفیت نه چې یو بل ته ورګورو نو قرار به دې جوړېږي او دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي ملنګ به دې جوړېږي یا ټوکمار به دې جوړېږي دا ستا لیونی داسې ستا له دره نه صبرېږي ملنګ به دې جوړېږي یا ټوکمار به دې جوړېږي او اعظمه په کړاو باندې د چرې خفه نه شي اعظمه په کړاو باندې د چرې خفه نه شي جانان چې لږ په لار شي نو دلدار به دې جوړېږي ډېره زیاته مننه